د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې د افغان سرې میاشت ریاست په همکارۍ له سلګونه کورنۍ سره د خوراکي توکو او څارویو مرسته وسوه چې په دغه مرسته کې د خوراکي توکو ترڅنګ هرې کورنۍ ته یوه غوا هم ورکړل سوه. د دغه ولایت ځایي مسؤلین وایي دغه مرستې به په دې ولایت کې دوامداره وساتي. چې دا هغه قشر د انسانانو چې خاص بې سرپرسته کونډیانې زموږ خویندې چې هغه لاوارثه دي یا کور سرپرستي ور د غاړې ده، نو 100 کوره داسې کورنۍ هغه سروې کړي دي موږ چې نن 7 کلمه خوراکي توکي او ترڅنګ یې یوه دانه غوا دې کور ته ورکول کېږي چې بیا به دا پروسه موږ روزانه یا په هفتواره یا ماهانه دا تعقیبوو چې دغه کورنۍ موږ پر ځان باندې په دغه غوا باندې او دا خوراکي توکي په دې باندې موږ دا خودکفا کړو چې دا غوا وساتي او د دې کور دپاره په آینده وخت کې یو شی جوړ کړي. ورته مهال بیا د دغه مرستو اخیستونکي کورنۍ غړي خوښ دي چې له دا ډول مرستو څخه برخمن سوي. دوی د اسلامي امارات او همکاره مؤسسات څخه دې ته ورته د نورو مرستو د دوام غوښتنه کوي. دا ولسوالي چې ده هغه ډېره نهایت ځپلې ده، وچکالي ډېره زیاته ځپلې ده او خلک یې اکثره هغه فرار سوي دي. د دغه په خاطر باندې چې دوی شی نه لري ډېر سره زیر سوي دي او دغه مرسته چې راغلې ده د دغه مرستې پر برابر باندې موږ د والي صاحب څخه هغه د دغه کارمندانو څخه د ټولو څخه منندوی یو. دلته زموږ سره د دغه افغاني سرې میاشت د خوا څخه دا د اوس مرسته وسوله او د وړو د خوا څخه د موسسې نوم یې نه زده هغه سوې ده، مطلب د نغدو روپو مرسته سوې ده، خو اما د خلکو ډېر ضرورتونه په رفع سوي دي. نو دا ژوند به د خیر سره ورسره سم سي دغه مستحقینو خلکو ته چې ورسي ستړي ستړي خلک ته دا ښه کار دی ښه دغه و چې اوس د خلک به ډېر ورسره سم سي ناړه به ورسره تېره سي ستړي وه خامخا چې دغه څه نه څه ګزاره به ورسره وسي. د یادولو وړ ده چې د افغاني سرې میاشت په همکارۍ به د دغه ولایت په نورو ولسوالیو کې هم دا ډول مرستې ترسره سي.